بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر راغلی او ستړي شو. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس په دې کلاس کې به موږ تاسو ته هغه جملې کوم چې د انګلیش د زده کولو لپاره ډېرې اهم وي. زه تاسو ته هغه جملې کومه کمې چې د انګلیش د مضبوطولو لپاره بالکل ډېرې موضوع وي. نننی کلاس سٹارټ کوو. شي از سو سکپټیکل. هغه ډېره شکي ده. که یو څوک شک کوي نو ته به چې دا ډېر شکي دی یا هغه ډېره شکي ده نو وایې به شي از سو سکپټیکل. اټ از ا ډیزرټ پارت. دا لاره ډېره سنسان ده. مطلب په دې باندې څه نشته، صحرا ده. وټ آر یو اپ ټو. ته څه کولو والی؟ که ته د یو کس نه تپوس کوې چې ته اوس څه کولو والی، ته څه کوې اوس، نو په انګلیش کې به ورته وایې وټ آر یو اپ ټو. اټینډ یور ورک. خپل کار ته توجه ورکړه. که ته یو کس ته وایې چې خپل کار ته توجه ورکړه نو په انګلیش کې به ورته وایې اټینډ یور ورک. دیس از نو ویل لیفټ. اوس یوه لاره هم پاتې نه ده. یو کاري او هغې دپاره تاسو مختلفې طریقې استعمال کوئ او بیا یې تاسو وایئ چې دې دپاره اوس یوه لاره هم پاتې نه ده، نو په انګلیش کې به وایئ this is nowhere left. It was close contest. مقابله سخته وه. که یو ځای کې میچ یا بل څه او تاسو وایئ چې مقابله سخته وه نو په انګلیش کې به وایئ it was close contest. Wring the cloth. کپړې نچوڼ کړه. د کپړونو چې تاسو اوبه وکاږئ نچوڼوئ. که ته یو کس ته وایې چې کپړې نچوڼ کړه نو په انګلیش کې به ورته وایې wring the cloth. He is my sworn enemy. هغه زما جاني دشمن دی. که ته یو کس یادوې چې هغه زما جاني دشمن دی نو په انګلیش کې به وایې he is my sworn enemy. She is doing her hair. هغه خپل ویښته سازي. که ته یو کس یادوې، جینۍ یادوې یا هلک یادوې چې هغه خپل ویښته سازي نو په انګلیش کې به وایې she is doing her hair. پلیز ډو کم اگین. مهرباني وکړه بیا راشه. که ته یو کس وایې چې مهرباني وکړه بیا راشه نو په انګلیش کې به ورته وایې پلیز ډو کم اگین. ټاک سینس. د عقل خبرې کوه. که ته یو کس ته وایې چې د عقل خبرې کوه نو په انګلیش کې به وایې ټاک سینس. هی ډایډ ا میزریبل ډیث. هغه ډېر په بد مرګ مړ شو. که موږ یو کس یادوو چې هغه ډېر په بد مرګ مړ شو نو په انګلیش کې به وایي هی ډایډ ا میزریبل ډیث. You are not following me. ته زما په خبره نه پوهیږي. که ته یو کس ته وایې چې ته زما په خبره نه پوهیږي په انګلیش کې به ورته وایې you are not following me. He spoiled the whole game. هغه ټوله لوبه خراب کړه. که موږ یو کلاړي یادوو چې د ټوله لوبه خراب کړه نو په انګلیش کې به he spoiled the whole game. He shaved his beard. هغه خپله ګیره وخروله، یعنې خپله ګیره وخروله، جامت یې وکړو نو په انګلیش کې به وایې he shaved his beard. I am okay. زه ټیک یم. که ته یو کس ته وایې چې زه ټیک یم نو د هغې دپاره ډېر الفاظ استعمالېږي خو یو دا عمل استعمالېږي چې I am okay. I always pray. زه همیشه دعا کوم. که ته یو کس ته وایې چې زه روژه ماتي کې ټیم کې خامخا یا همیشه دعا کوم په انګلیش کې به I always pray. I am sorry. I late. زه معافي غواړم. په ما ناوخته شو. که ته یو کس ته وایې چې زه تا نه معافي غواړم په ما باندې ناوخته شو په انګلیش کې به ورته وایې I am sorry. I late. ملګرو، دا زموږ نننی کلاس. په دې کلاس کې موږ تاسو ته د اهمې جملې شیر کړئ. ملګرو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر